السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، زه یو بهترین عمل تاسو ته ښایم. په دغه ورځ د عاشورې باندې، یعنی د 10 محرم باندې، په دې ورځ باندې یو بهترین عمل دی کم یو انسان چې وکي هم دنیاوي فایده ورته ده هم اخروي فایده ده. کم یو انسان چې د سترګو تکلیف وي او دغه سترګې درد کوي، هغه سوځېږي، د هغې نه نجات دپاره حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو بهترینه طریقه ښودلې ده چې هغې دپاره یې دغه ورځ خاص کړې ده. یعنې 10 محرم باندې دغه عمل کول دي، او کم یو انسان چې دغه عمل وکړي، الله جل شانو به دغه انسان ته د هغه درد نه، د هغه سوزک نه چې دی نجات ورکړي. حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، دغه حدیث شعب الایمان را نقل کړی دی. وقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: من اکتحل بالاثمد یوم عاشوراء لم یرمد ابدا، او کما قال علیه الصلاۃ والسلام. حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله ورځ د عاشورې راشي او یو انسان په دغه ورځ باندې په خپلو سترګو کې سرمه ولګوي، یعنی په دغه خپلو سترګو کې رانجه واچوي، الله جل شانه به دغه انسان ته د دغه درد نه، د دغه سوزک نه داسې شفا ورکړي چې هیڅ کله به دغه انسان باندې واپس دغه درد د سترګو یا دغه سوزک د سترګو رانشي. نو دغه عمل صرف په دغه ورځ باندې خاص دی. نو په دغه عمل کې موږ تاسو له نیت د دې کول پکار دي چې د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک حدیث مبارک دی. کله چې دغه نیت راشي، نو دې سره به تاته الله جل شانه په دغه حدیث باندې عمل کولو باندې ثواب هم در نصیب کی، او ورسره به تاته دنیوي فایده هم در نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.